ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. د بلخ ولایت د خواجه ابو نصر پارسا د تاریخي جامع جومات د اساسي ترمیم او بیارغونې چارې په معیاري ډول او په سرعت سره روانې دي او مسؤلان د دې پروژې له ښه پرمختګ څخه ډاډ څرګندوي. د بلخ ولایت د جوقف رئیس مولوي نور آغا هاشمي وایي چې د خواجه ابو نصر پارسا جامع جومات د ترمیم ټول پړاوونه د تاریخي آثارو د ساتنې له تخنیکي اصولو او معیارونو سره سم ترسره کیږي. د هغه په وینا د بیارغونې پر مهال هڅې شوي چې د جومات اصلي اسلامي او تاریخي معمارۍ بڼه خوندي وساتل سي. ډېر کار موږ په مسجد خواجه پارسا کې کړی دی چې دننه مسجد ترمیم په مکمل ډول سره شوی دی. حتی برق چې و د سیستم خراب و د برق د سیستم هغه سپاس شوی دی او خلکو ته سہولت برابر شوی دی. در فرشه پورې دننه مسجد خلاص شوی دی. ورته مهال د قراردادي شرکت مسؤل محمد قاسم وایي چې د یاد جومات د بیارغونې چارې د تخنیکي او هنري معیارونو په رعایت سره روانې دي او ټولې زیانمن شوي برخې په ځانګړي ډول د جومات کاشیکارۍ په ډیر دقت او لوړ کیفیت سره رغول کیږي. تولید کاشی‌ها یک طرف بسیار زمانگیر است دیگه در داخل مسجد که شما رفتین و دیدینش همین میناتوریای از زیر ما دانه دانه تقریبا در مدت 4 ماه همین طول کشید. دیگه دو طرفی از اون اگر شما دیده باشین همین خشت نمایی که کار کردیم با هدایت جناب حاجی ولی صاحب محترم که و خشتا شاریده بود قسم تخریب شده بودن اونا شخصا هدایت دادن که باید همین خشتا هم دوباره به شکل سابقش کار شود. د خواجه ابو نصر پارسا جامع جومات د بلخ ولایت له مهمو دینی تاریخي او فرهنګي ځایونو څخه دی چې هر کال سلګونه کورني او بهرني سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي په دې ولایت کې ښاریان او د نظامي قطاعاتو منصوبینو ته د ترافیکي خدمتونو وړاندې کول او د موټر چلونې روزنیز کورسونه په منظم ډول روانې دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر مولوي محمد عوض وثیق وایي چې په دغو روزنیزو پروګرامونو کې ګډونوالو ته د ترافیکو اصول او قوانین د موټر چلونې طریقې د ترافیکي نښو رعایت د سړکونو د سمې استفادې فرهنګ او د موټر چلونې کو مسؤلیتونه ورزده کوي. د لیسنس په بخش کې الحمدلله ډیر لاسته راوړنې لرو. 24 ساعت کې موږ د 8 بجې باندې د ورځې پر 8 بجې تر 9 بجې پورې د لیسنس درس شروع دی او د ماپښین د خاصه د 2 بجو تر 3 بجو پورې شروع دی او لله الحمد تقریبا تر 4.5 زیات کسانو ته موږ په د 4 میاشتې کې موږ درسونه ورته ویلي دي. لیسنسو درسونه هم فارغه کړي دي او په ضمن کې الحمدلله موږ نظامی مراکزو ته هم استادان استولي دي. د بیلګې په توګه د 12 لیوه د کتای خاص او دغه سینې د نږدې ولسوالۍ په دې کې زموږ د درسونه شروع دي او نظامی ملګري مو هم الحمدلله د دې لیسنس برخمن کړي دي او دې څه فارغه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت د ورځنیو خدمتونو ترڅنګ روزنیز او عامه پوهاوي پروګرامونه د خپلو کاري لومړیتوبونو له ډلې ګڼي او دا چاره د ترافیکي نظم د ټینګښت د سړکونو د پیښو د کمښت او په ولایت کې د خوندي موټر چلونې د فرهنګ د ودې لپاره یو اغیزناک ګام بولي. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې د امنیت د ټینګښت له جرمونو سره د مبارزې او د قانون ماتونکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک اقدامات ترسره کړي دي. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ډاکټر احمد شاه وایي چې امنیتي او کشفي ځواکونو په تیرو 3 میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو اړوند 50 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د هغه په وینا دغه دوسیې له اړخیزو څېړنو او لازمو تحقیقاتو وروسته د قانوني مراحلو له بشپړېدو سره اړوندو ارګانونو ته سپارل شوي دي. الحمدلله در ولسوالی بلخ امنیت سرتاسری تامین است. ما تقریبا 14 پست‌های امنیتی داریم. چک پوینت های 24 ساعته داریم. در همین مدت 3 ماه تقریبا 52 دوسیه مختلف نوع و محکمه ارسال کردیم که در این 52 دوسیه
72 مظنون گرفتار شده به محکمه ارسال شدگی است. هغوی همدارنګه د سیمې د اوسیدونکو له همکارۍ څخه مننه وکړه او له ټولو هیوادوالو یې وغوښتل چې د امنیت او ثبات د لا پیاوړتیا لپاره له امنیتي ځواکونو سره خپله همکارۍ لا زیاته کړي. په بلخ ولایت کې د پلاستیکي توکو د تولید یوه فابریکه د خپلو تولیدي فعالیتونو په پراخولو سره لسګونه ډوله محصولات تولید او بازار ته وړاندې کوي چې د کورنیو اړتیاو په پوره کولو او د ملي تولیداتو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. په بلخ ولایت کې د پلاستیکي توکو د تولیدي فابریکې مالک شاه محمود وایي چې اوس مهال په دې فابریکه کې د هیوادوالو د اړتیا وړ 50 ډوله پلاستیکي محصولات تولیدیږي او کورنیو بازارونو ته وړاندې کیږي. نوموړی له خلکو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو له کارونې سره د ملي صنعت ملاتړ وکړي ځکه دا چاره د تولید د ودې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د هیواد د اقتصادي ځانبساینې په پیاوړتیا کې مرسته کوي. کیفیتی که اینجا تولید میشه عالی است و مشتری های ما رضایت کامل داره. اقلام ما فعلا در حدود 50 قلم رسیده است. از سطل های حمام سایز های مختلف است، چوکی ها هست، تشت های مختلف است. د فابریکې کارکونکی احمد شریف وایي چې د تولید ټول پړاوونه د اړینو معیارونو په رعایت سره ترسره کیږي او د دې مرکز محصولات له ښه کیفیت څخه برخمند دي. ما در کل در 2 بخش ماشین‌آلات داریم. یکی بخش اینجکشن است، ماشین‌های تزریقی و دیگه بخش بادی است. بخش بادی که است بوش کباب تولید میشه. مثلا آفتابه هست، آبخوری مرغ است، دیگه بوشکای 5 لیتره و 10 لیتره و این بوش کباب است. اما بخش تزریقی یا بخش اینجکشن که است در کل ظروفی که به خانواده ها مورد ضرورت است تولید میشه. از قبیل سطل است و گیلاس است و خب تشتا است و همین چیزا است که اینجا تولید صورت. ورته مهال د فابریکې یو بل کارکونکی صفی الله وایي چې د دوی تولیدات د کیفیت له پلوه د پام وړ کچې ته رسیدلي او کولی شي د کورني بازار د اړتیا یوه لویه برخه پوره کړي. خدا را شکر ماش خوبتر بر ما میتن و در همه از کارکرد در این شرکت ما راضی هستیم چون بسیار رئیسای مهربان، مدیر صاحب بسیار مهربان داریم و همراه کارمندا بسیار برخورد نیک میشود. په همدې حال کې د بلخ ولایت د صنعت او قانونو رئیس امام الدین صنعي زاده وایي چې د ورته صنعتي واحدونو فعالیتونه سربیره پر دې چې د وارداتو کچه راکموي، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو، د کورني تولید په زیاتوالي او د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې اساسي رول لري. واقعا که روز امارت اسلامی آمده صنعت حمایت میکنه و همین علت است که سرمایه گذارای خارجی و داخلی ایجا میایه و سرمایه گذاری میکنه به خاطر از اینکه ایجا حمایت است، واقعا سهولت است از نگاه امنیت، از نگاه سهولت های مختلف. روزی که امارت اسلامی آمده واقعا در صنعتکارا به 13 قسم معافیت و حمایتشان کرده. په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د صنعتي فعالیتونو د پراختیا ترڅنګ د پلاستیکي توکو د تولید برخه هم د ودې په حال کې ده. د کورني بازار د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو شمېر تولیدي فابریکو د بېلابېلو پلاستیکي محصولاتو تولید پیل کړی چې له یوې خوا د وارداتي توکو د کچې په کمیدو کې مرسته کوي او له بلې خوا د هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابروي. د بالخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.